کمینه بهر ته راوځه. یې سړي ټماټر مې واړه کول ولې خیر دی؟ ما وې بازاره پورې ځما که څه دې پکار نو راته ووایه چې راوړم دله. یې سړي دې وړو له سره الکتروجین راوړه. هغه پیه د الکتروجین که نه رابوړمه. یې سړي دغه زمانه ده واړه پی نسکي الکتروجین ډرامه ده. نن سبا خو چې واړه دي څپیا کې مخ ته نیولي نه وي نو خوب بله نه ورځي. دا ټینګ له سر دې نیولي ورشه ته دونه پوهېږې چې د کومې زمانې یې زه بله شی پلار تا نه درکولم. پخوا خو دغه الکتروجین پی به موږ اسکله اوده کېدو به پې. نن سبا پکې الکتروجین ډرامه راووته. واړه دې ټول غلط عادت کړي دي. په رښتیا بغیر د دې څپیا کې نه وله خوب نه ورځي خو مجبوري ده نو. الې دا خو مې ورور ټوټ دادا راغی. ټوټ دادا پخیر راغلی. ټوټ دادا پخیر راغلی. خور الله دې سرتوره مه کوه. ټوټ دادا راته کېنه. ټوټ دادا ابۍ څنګه وه؟ الې ټوټ دادا ستا د سر نه خو څه مه بده راغ شوې ده. ښځه خیري به ځه لاسواني دي ده. ټوټ دادا د څو ورځو نه ته زه رنګونه کوم او ته موبایل نه چوتې. خورې دا څپیا که راسره ده خلک راته رنګونه کوي خو زه پرې نه پوهېږم. چاله یې سم چې جوړېږي. ټوټ دادا دا واخله ما درسې په دې باندې اواز وکړه. او فرضي صحیح دی خو ستا مدر چې موږ ووایو موږ به پرتوګ نه اغوستو. ټوټ دادا داسې وی په دې محله کې چې څومره موبایل خرابې شي زما د لور لی راوړي. خیر ټوټ دادا موبایل بس کې نه رښتیا چې بس کې بس ټولې موبایل د سړیانو. او خورې اول به ډوډۍ وخورم بیا به چای وڅښم. یا ټوټ دادا انتظام در کومه ورشه لور موبایل ته مې چاره دی ښه دی هغه راله راوړه. لږ شه بابا چې دا خو ما ځان نه چاره دی ښه دی ما هغه پکې بیا ځان له کارټون ګورم. په ما پیدا او په ما لیکیا. سلام علیکم. وعلیکم سلام. علیکم دا خو مې ورور ټټو خان راغی. ټټو خان دلته کېنه. او ته ښه یې؟ خیر دی. ګل دادا څنګه وه؟ بیبي څنګه وه؟ ټول خیر او ته ښه یې که خیر دی؟ خیر دی. یو څه کوئ دا ساته موبایل دی په دې څه کوئ؟ یې خو یې راوړئ. الې ټټو خان قلار چې واړه دا ډېر هوښیار واړه دي اوس پیدله راوړي. دا خو ساته موبایل دی. مار والا ګیم پې روانه وه. ښه دی مار والا ګیم پې راوړم خو د ټول به لمبر یې. زما لمبر به پکې وي. شپ شوه دی ټول یو لمبر دی. زموږ اول وشي بیا ستاسو لمبر یې. یا کمینې دا ماشوم د وختي نه جاړي پیډر او یا چوشني ولا ورکړه چې غلی شي که نه. یې سړیه دا چوشني او پیډر ته غواړي. نو څه شی غواړي؟ دا چې دا په دې لاس کې د څپیا کې نیولي وم دا غواړي. دغه دی غلی شو که نه د ځان نه دې ماشوم جوړ کړلی. د ځان نه دې ماشوم جوړ کړی. ولې دا د ماشومانو شی ده چې د ځان نه ماشوم جوړ کړلی څه؟ نو دغه دی ماشوم پې غلی شو که نه د ماشومانانو دی نو. ماشومانانو دی نه خو ماشومانانو په دې شي عادت کوو. ته خدای دې دا ببر سر خاورې که د اوس نه دې په دې شي عادت کوو. اوس خدای دې په دې خرایلي سټ باندې جینجي ماړه که لوی سړی دی. یا خدای پاکه چې دا څه وله کوي. لکه ته دلته پټ شوې بار ته راوځه ډوډۍ وخوره. نو دا ورته دلته ورته نیوله چې انور څه شو. یا ورته څه کوئ راشه ډوډۍ وخورئ. ځه وړو پسې ډوډۍ پرېښودې. دونه موبایل به د ابراهیم په پلازه کې د عمر اقبال سره هم دی لکه زموږ په دې کور کې چې دي. امي ته ځه زم درته روټۍ جمع کېږي په بله میاشت کې به یو ځای. څه ټیک ده نو. استعمالوي فيصل ده ورك شي ده والي ده فاضي ابي ساده بيفرد يقولوا څه فیصله ده څه يا سلام فيصل ده
لیپټاپ په دله والمه خو چې په دې دنه دمه کېږم ما ته د لیپټاپ ځای اړو معلوم نه دی چې کوم ځای به دله علمه الۍ بله وشوه ځه زه په کور کې راس یم زنانه ذات یم ما ته معلوم دی او تا ته نه دی معلوم و خو خیر ځه داسې کار به وکړې ابراهیم پلازي ته به لاړ شې په پړو به لاندې کوشي مخامخ په نصیر کمپیوټر ووالی هغه ته وایي ښکلی لیپټاپ راکړه که نه وایي کمینه راځي او بیا دې ګورې زما نوم به ورته والې بس ټیک شو زه ابراهیم پلازه کې نصیر کمپیوټر والا دکان زه ګورم او د لیپټاپ ته له راوړم السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ښه یې برابر یې ټیک ټاک کښېنه جي کښېنه دا راته ووایئ چې دا نصیر کمپیوټر والا دکان دی جی جی بالکل دا د نصیر کمپیوټر والا دکان دی او زه پخپله نصیر یم جی بیا خو بالکل صحیح ځای ته راغلی یم زما د ماشومانو دپاره یو هلکه پلکه لیپټاپ پکار جی زموږ سره هر قسم لیپټاپ شته خو ستاسو په څومره بجټ کې پکار دی یاره نصیر صاحب داسې چل دی چې هم وړولی یو موبایل راوړه ماته یي او کله بل موبایل راوړه ماته یي پوه شوې بیخي راله ویستو نو د وړو هغه مور راته وی نصیر کمپیوټر او سافټویر والا پسې به لاړ شي او د هغه نه به والا داسې هلکه فولکه شانتې لیپټاپ راوچت کړي یاره چې ګزاردار شانتې بس شا ماشومان پسې گیم ویم کوي یاره ملاو به شي د تروره دلته خو هر قسم کمپیوټر هم ملاویږي لیپټاپ هم ملاویږي زموږ سره کمپیوټر سافټویر هم ملاویږي زموږ سره د کمپیوټر هر قسم ایسیسري ملاویږي ستاسو چې کوم پکار تاسو ته ملاو شي وښایه ورته هلکه حاجی زموږ سره خو دا لیپټاپ دی کور آی 5 4 جنریشن دی دا په ایچ پی کې 320 جی بی هارډ ډیسک دی پکې 4 جی بی ریم دی پکې د هغې نه علاوه راسره یو دا دی ډیل کې دی دا هم 5 جنریشن دی په ټچ سکرین دی او ښه زبردست سپیسیفیکیشن کې دی نور هم ښه ډېر شی پراته دي دلته کې زموږ سره واړه هم شته غټ هم شته السلام علیکم نورویدا وعلیکم سلام چېرته تللی وې شبیره دې بازاره پورې ورغلی وم ماشومانو به په مخه موبایل یې ماتولې نو هغه وړو راته وویې وی لیپټاپ وله راوړه په یو ځای به پروت وي جونه به یې ماتئ نو دا لیپټاپ مې وله راوړو نورویدا یو خبره ته کوم ګاونډي مې خفه کېږم د باندې ځکه ته کوم وایه شبیره چې زما د ښې خبره ده نو زه به پرې ولې خفه کېږم خبره کوه نورویدا تاسو چې د دې وخت نه بچو له په لاس کې موبایل ورکوئ خو چې وروسته لوی شي امتحانونه به څه جوړېږي دا وخت د موبایل نه دی دا وخت د قلم دی سکول ته یې ولېږه قاعده وله په لاس کې ورکړه جومات ته یې ولېږه قرآن مجید ورته یې زده کړه ملا ته یې کښېنوه درس پې زده کړه تا خو د دې وخت نه موبایل په لاس کې ورکړی دی چې دا به زما د مستقبل رڼا جوړېږي شمع به جوړېږي نه نورویدا دا به ستا شمع نه جوړېږي دا به ستا تیاره جوړېږي تیاره او بیا به دې ته منکې ده ښې السلام علیکم ملګرو زه یم نور واحد او تاسو ګورئ سواد KBK واینز ملګرو نن د سره د یو ملګري چینل دی په یوټیوب باندې هغه شیر کومه د دغه چینل د شیر کولو اهمه وجه دا ده چې دغه غریب چې کوم دی معذوره دی او ډېر زیات محنت کوي ډېر زیات مشقت کوي نو موږ ته یو ریکویسټ وکړو چې د خپل ملګرو ته ووایه چې زموږ دا چینل ورسره لږ پروموټ کړي لږ اپریشیټ یې کړو لږ داد وله ورکړو ولې چې معذوره دی یقین په عربو که زه هغه ته سلام کوم او د سلام نه بعد زه تاسو ټولو ته دغه ریکویسټ کوم چې لاړ شئ د هغه پیج چې کوم دی د یوټیوب چینل لی ویزټ یې کوئ د هغې دا لینک چې کوم دی په ډسکرپشن کې هم دی د هغې دا نوم چې کوم دی دغه د مخامخ تاسو هم دی د هغه د چینل نوم دی ریل بلاګز عدنان نو ضروري سپورټ کوي زموږ چې کم ملګري دي زه هغوی ته یو درخواست به وکړم معذوره دی یقین وکړه محنت کوي نو داسې یې مه پرېږدئ او بل یو خبره به سره شیر کړم چې کم خلک چې کم دي هغه دا غواړي چې زموږ د یوټیوب په چینل زموږ د فیسبوک په پاڼه زموږ 22 نیوز باندې خپل کاروبارونه چې کم دي د هغې ایډ وچلې خپل کاروبارونه پروموټ کړي خواهشمند حضرات چې کم دي دغه د واتساپ نمبر دی په دغه باندې زموږ سره رابطه کولی شئ انشاءالله زموږ نه چې څومره هم کېږي د ټولو ځوانانو سره او د ټول کاروبار کوونکو سره به خپل چې کوم دی مرستې لازمي کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ